د افغان ځواکونو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړې په اړه بشپړ معلومات. کندهار روغتون ته د بولدک ټپیان ورسېدل. دا هغه عام ولسي وګړي دي چې پاکستان پوځ د شا لخوا په سپین بولدک ولسوالۍ کې په ګولیو وویشتل. افغان امنیتي ځواکونه ټپیان کندهار ته انتقال کړي دي. په ټپیانو کې ښځې، ماشومان او سپین ږیري زیات دي. پر دوی باندې پاکستان ملیشو هغه مهال پرله پسې ډزې وکړې چې د چمن غیرتمندو پښتنو په زوره د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه ونړوله او پاکستاني تاسیسات ته یې اور ورته کړ. امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ساتونکو د هغو ډزو ځواب ورکړو چې تر ډیورنډ کرښه داخوا پر بېوسلو مسافرو افغانانو کېدی. د کندهار امنیې قومندان تادین خان نورو ساتونکو ته هم د تیار شئ امر وکړ او ویلي دي چې د خپلې خاورې د لویشت او هر افغان وګړي دفاع به کوي. افغان پوځ د دفاع وزارت امر ته منتظر دی، خو د دفاع وزارت وزیر اسدالله خالد په رخصتۍ تللی او پوځ نه بلکې سرحدي ساتونکو له خپلې خاورې دفاع کوي. د کندهار امنیې قومندان د روغتون له ډاکټرانو غوښتي چې بې توپیره د هر ناروغ عاجله او بیړنۍ درملنه وکړي. تازه دمې افغان ځواکونو سپین بولدک ته رسېدلي جګړه روانه ده. له کندهاره د افغان سرحدي ساتونکو تازه دمه ځوانان سپین بولدک ته ورسېدل او شدیده جګړه روانه ده. خبریال ویبپاڼې ته د کندهار امنیتي سرچینو وویل چې په لومړۍ چاپه کې 250 سرتیري چې په سپکو او درندو وسلو سمبال دي سپین بولدک ته رسېدلي، خو د نورو سرتیرو لپاره ارګ اجازه نه ورکوي چې هلته لاړ شي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې پر ډیورنډ کرښه د شهید کلي څخه خلک وځي او په کلي کې هم د پاکستان پوځ ګولۍ لګېدلي. پاکستاني پوځ او د افغان ځواکونو لا هم یو پر بل په پرله پسې ډول ډزې کوي، خو تر اوسه د افغان پوځ لوري ته کوم تلفات نه دي اوښتي. بولدک پر پاکستاني پوځ د افغان ځواکونو مرګونی برید. د افغان امنیتي ځواکونو هغه پاکستاني پوځیان هلاک کړل چې پر ډیورنډ کرښه یې سپین بولدک ولسوالۍ ته په راوښتو مسافرو د شا لخوا ډزې کولې. یو شمېر مسافر پاکستاني پوځیان د شا لخوا ویشتي دي، خو ډېر نور بیا د افغان ځواکونو له لوري بچ کړل شوي دي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو امنیتي سرچینې خبریال ویبپاڼې ته وویل چې د دښمن هیواد یعنې پاکستان عسکرو پر هغو بېګناه مسافرو د شا لخوا ډزې کولې چې تر ډیورنډ کرښې د سپین بولدک ولسوالۍ ته اوښتي وو. سرچینه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو له برید سره سم یو شمېر پاکستاني پوځیان په ګولیو ولګېدل چې نور یې مرستې ته راغلل او خپل هلاک شوي او ټپي پوځیان انتقال کړل. افغان ځواکونه وروسته له هغې پر پاکستاني ملیشو بریدونه کړي چې هغوی پر سپین بولدک ولسوالۍ کې دننه پر عامو خلکو د توپکو خولې را خلاصې کړې. ګرانو مینهوالو، خپل ګران امنیتي سرتیري په دعاګانو کې یاد ساتئ تر څو دا جګړه هم ترې وګټو او پاکستاني پوځیانو ته ستره غاښ ماتوونکې ماتې ورکړو.